په لندن کې د افغانستان خپلواکۍ لمانځنې غونډه د ګڼې ګوڼې له کبله پولیسو په سیمه کې ټولې لارې وتړلې. د افغان ځوانان چې د افغانستان خپلواکۍ 103 کلیزې په جشن راوتي غوښتنه لري چې د استقلال دا ملي ورځ دی د افغانستان په لر او بر کې تل په خوشحالیو او میلو ولمانځل سي. امروز روز استقلال افغانستان است که به همه هموطنان تبریک میگم. از صمیم قلب آرزو دارم که روز خوش در سر تا سر کشور همه مردم ما تشکیل کنند و خصوصا در وطن خود ما که یک روز پر افتخار است باید هر سال همه ساله در همین تاریخ تشکیل شود. د افغانستان سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو کالیزې لمانځلو پر مهال د دې جشن ډیرو ګډونوالو د خپل هیواد درې رنګه بیرغ پر خپلو څیرو انځور کړی او د ملي بیرغ جامې په تن وي. دوی دا بیرغ د افغانستان ملي پیژندګلو بولي خو طالبان یې نه مني. دا زموږ ستاسو د خوشحالۍ ورځ ده. نور خو په وطن کې ها هو ده روز ده او موږ په دې نوي حکومت باندې دا غږ کوو باید زموږ بیرغ زموږ ملي صورت زموږ هر څه پرېږدي ځکه چې دا نه د اشرف غني پسې تړون لري نه د طالبانو پسې نه چا پسې دا تړون لري. دا د هر افغان حق ده او باید دا ځایونه پرېږدي. غازي امان الله خان قرباني به همداسې نه پرېږدو. انشاءالله موږ به ښه په خوشحالۍ سره لمانځو. د افغانستان 103 کلیزه لمانځو د لندن ښار په سوتال سیمه کې او ډیره خوشحالۍ سره ټول افغانان راټول شوي. ماشاءالله ټولو په زړونو باندې د افغانستان خوږ بیرغ لګولی. مننه. که سږ کال د خپلواکۍ ورځې لمانځنې وڅارو نو تر ډیره کچه یې بهرمیشته افغانان لمانځي خو په کابل کې یې د اوسنیو واکدارانو له لوري لمانځنه کمرنګه وه. افغانان راټول شوي دي په اتڼونو خپله ازادي لمانځي او موږ د طالبانو د حکومت نه هم دا غواړو چې د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان ازادۍ ورځ ومني او د افغانانو خوښې ته احترام وکړي. افغانان سوله غواړي، افغانان آبادي غواړي. افغانستان څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د دغه هیواد د ټولواک امان الله خان په مشرۍ له برطانوي ښکېلاکه د خپل هیواد استقلال ترلاسه کړ. پاچا امان الله خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د یو عصري افغانستان بنسټ کېښود چې پکې د نجونو او هلکانو لپاره لومړنۍ زده کړې لازمي ګرځول سوې وې. قاسم خان مندوخیل، اشنا ټلویزیون، لندن.